دغه نه بعد بیا خزه خاوند یو بل سره کورواله کوي. نو کورواله د خزي سره کورواله کول دا په دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې وسړی د خپل خزي سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کورواله کوي که په هر طریقې کوي، که په هر طریقې کوي، د هر ټکی په کې وي، نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هر طریقې کې په دلیل سره الله وی نساؤکم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. دا خزي ستاسو فصل له خپل فصل له چې څنګه راځي ولا ځکه ماته اوس لکه مخکې وي چې څوک بدانوي چې شیخ صدا مسلوري بیان الله ګوره دا خبره کوي رب العالمین وي خزي ستاسو فصل له فصل له چې څنګه راځي ولا نه کدی د شاده طرف راځي. د شاده طرف نه ګوره مطلب دا نه چې د دبور کې کورواله کوي، د شاده طرف نه کورواله کوي خو مخې ته کوي، یا د مخې طرف نه کوي، یا په بل څه طریقه کوي. په ولاړه ناس چې کومه طریقه د جایز ته په شریعت کې. او په کې وته د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو روایت ویما په کې د دې چې عبد الله بن عباس وی چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار ولا قبيله ولا خلک چې د مدینه ولا هم اهل وثن، ته د بوتان عبادت وکاو او د دوی سره د يهود بوسیدو او د اهل کتاب. نو د اهل کتاب په ځان په دوی باندې غوړه غنولې ځکه چې هغه سره کتاب. نو ډېر مسلې به د انصارو د چانه زده کولې، د يهودو نه زده کولې. او يهودو کې دا مسله وا چې هغه به د خزي سره کورواله په دې طرف باندې کو، په دې سیډ باندې وکاو، یعنی د خزي په هغه طرف ته مخ او شړې به سره کورواله کوي. وایي چې دې کې خزه پټي خزم پټي او سړی چې دې ښکاری نه خزي ته. نو دغه طریقه د انصارو زده کړې و. او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه نو په هغه کې دا طریقه نه و، بلکې هغه په هر طریقه باندې خپل خزي سره کورواله کوي. کله چې انصار د دینه خبر شو نو هغه ته خبره ډیره غټه ښکاری شو، خاطر سره خو سره دې کورواله کوي، تاسو د طریقم کوي دام کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه څنګه رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو نساؤکم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. د خپل فصل لږ څنګه راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه، د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. ها په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کی او د تپوس نه مخکې ته بیانوم نو شکر وباسي چې مسله دې واضحه شو. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاس وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بالکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه پیدا او خون اخیستی شي واخلي، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت ونه کړي هغه مخکې را روان دي. د خون اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړلی او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړلی، نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکه شریعت د دې نه منع نه کړی، بلکې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اغستی شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اخلي، دغه شان د ښځې ته هم خون او مزي دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده. او بلکې ځینې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی، بچي ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله بې دغه مرض بیا راولي. او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقه اخیستی شي، او د خوند اخیستو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم، رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوای د خپل ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. صفا اجازت دی، صفا اجازت یې ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم. نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بالکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو جایز دي. دلته اوس دوه مسلې په دې کې دننه راغلي چې کپړې هم ویستی شي ټولې، او دویم دا چې یو بل ته کتی شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې زړه کې پرتې خو تپوس یې نشي کولی. او زم خیر دی تپوس کوي
خود ادب په طریقې او تپوس د علماو نه کوي چې تعبیر یو دي ادبناک خوندګي او د علماو نه د تپوسونو کې حرج نشته. و چې سړی د مثال کې موږ دي شي وای او کې دي شي په من کې چې د واده مثال کې شل ډیر شکل شي او د دې مسلې نه خبر نه او سره به دنه خورو چې دې مسلې چې د اجازه توې نو خبر وي کړي دې اجازه توې نو خبر او دا غي اجازه وو خو د چې تپوس د چې تپوس نه او که تپوس کړي دی جاهل نه کړي ناغو ته ویلي چې دا مسله خوشتي چې خزه خاوني وبلته نشي کته او نه بداري چې جامع کپڑے به وباسي نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده. خا دویم کورواله د خزي سره جګه حرام دي دغه یو څو صورتونه دي او هغه ده اولنې شکل دغه ده چې د خزي سره د دبور د طرف نه کورواله کول او دینه من راغلی د رسول الله په حدیث کې ملعون من اتى امراه في دبرها هغه شی ملعون دی او لعنت پیږي کوم سړی چې د خزي سره د شاده طرف نه کورواله کوي او ډاکټران اوس په دې باندې یو دغه کړی دی سرچ به کړی او په دې کې هغه بشمار نقصانات راوستي چې کله خزه چې کله خاوند د خزي سره د دبر د طرف نه کورواله کوي رب العالمین چې یو شی حرام کیږي اسینه حرام هغه د مخلوق پیدا کړی د وخت ښه خبر ده چې دوی ته پس کې نقصان دی او پس کې فائدہ ده نو په کوم کې چې ته نقصان نه بای کول اجازه ورکو او په کوم کې چې ته نقصان نه شي وي دا د حرام دي. نو دبور کې کورواله کول حرام دي نور د دبور نه هر قسمه مزي غسته ده د جایز دي صرف کورواله نه من راغلي چې دغه ځکه برخې سره جماع نه کوي. دویم چې کوم جماع حرامه ده چې د روجي په حالت کې خځې روجي نه وي دوی کورواله کې ده حرام کار ده شان د احرام په حالت کې د ټیمونو کې کورواله چې ده هغه حرام دی. ها د حایزي زنانه چې کله په یو زنانه باندې حیز بیماری دا غینه من راغلي سلوختی کې یو زنانه نه دغه د کورواله نه هم من راغلی دا نور دغه ته غستې شي مزید غستې شي خو صرف کورواله به وسره نه کوي. لکه دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په خځې باندې کله بیماری راشي دغه نه بزن بالکل لري ساتي یا سلوختی به دغه نه بزن بالکل لري ساتي دا کمزوري خبره ده بلکې د هر قسم مزید د خځې نه غستې شي خو صرف دا چې کورواله به نه کوي. دې سره دا مسله ده ساتي چې کله یو سړی یو پر کورواله وکي نو په دویم پیری چې بیا کوي ای لامبل او د ضروري او کنه داغه مخکې دا مسله ساتي چې په اولنی ورځ باندې دومره کورواله هم کول نه په کار چې جنې ته به نقصان ورسي یا په لکه نقصان ورسي. د ځینې الکان اول پر ول دغه نعمت الله ورکینه غ نعمت په ډیر خو ګولې د دې سره چې دی الکتم نقصان ملوي او د جنې ته هم نقصان ملوي حدود کې دنه چې ته پته ولګي اوس کې دې چې تا کې طاقت دی جنې کې طاقت نه دغه لحاظ وکړه بلکې مو خود دا وي چې قبل پرز د خزم منه کې چې نن ما سره کورواله مکه او یریږي نو دې خاون له پکاره چې غلي شي بس اصله زه غواړم چې په اول شپه باندې بسړی کورواله کې ډېر پیری وکړي. نو مثلا موږ دا بیانول چې په منځ کې وسکه یو شړیو پر کورواله کو په دویم پر کوي نو په دې منځ کې وسکه د دې درې درجې د ټولو غوړه درجه لري چې غسل وکړي غسل دیو کی او بیا دې به دې واپس کله غسل نشي کولای غسل وته ګران نه دویمه درجه ده چې سبا کوي او د سو بچارده رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام کی او به په دویم پر چې د کورواله کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود د دې سره د انسان کې تازگی پیدا کیږي د سړي کې څه پیدا شي تازگی او د جنې کې تازگی پیدا شي د دویمه درجه او قبل فرض نه ولم بي او نه غسل کی نه ولم بي او نه چاردام کی نه بیا به څه ګناه نشتی دا کار جایز خو غوړه طریقه ده چې غسل وکي که غسل نشي کولای چاردام دیوږي او که چاردام هم نه کوي نو ګناګاریږي نه خو غوړه طریقه سکړه غوړه طریقې پرې خوده دلته دا مسله ده ساتي چې د ځینې کې سبب دا چل کوي چې سحر رپاسي او دا بغیر تو غټه نه خل الله ته مونږ لري ساتي سحر چې رپاسي نو بیا خپل مرګرو سره کیری ما خو دوره پیری پروم کورواله
هغه نور ورته هم نه چې قیسې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه دا خو دې تکړه دا خو دې شو دې شو دا طریقه مې وکړه دغه طریقه ښځې راته دا وایي ما ورته دا وایي اعوذ بالله دا د بې غیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالت بهر بیانوي ما ورسره دا چلوک ما ورسره دغه چلوک ښه دې قیسه کوي او د دې ملګرو سوچ کم طرف ته تللی دا ښځې مبارکې کې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي خاوند راته ده وایي ما ورته ده وایي نو ښځه هغو ته قیسې کوي او هغو د چا سوچ کوي هغو دغه سړي سوچ کوي دې د راسره کورونه تباه شي رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مبارکې سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره میلاو شو نو ویساري خپله خبره وکړه څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي زما ښځې ما ته دا وایي او ما ورته دا وایي دا څوک بهر نه بیانوي اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی یو عالم سره کېناست خپله یو مسله بیانوي دې کې هېڅ حرج نشته خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بغیرت جوړ کړي دا حرام کار دی سهار چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي چې څنګه لاړ بس که معمولي سر لاړ او که پوره ذکر لاړ ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي نه په مني وتو سره غسل واجبېږي بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو غسل واجب شو رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل دلته اوس مسله دا چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي ښکلې طریقه د غسل دا وښیم پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي د دې سره به مینه محبت څه شي ابه ښه زیات شي او د عائشې رضی الله عنها حدیث ته چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي وی کله چې موږ سهار راپاسي نو د جنابت غسل به موږ کوو نو ما او رسول سم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو موږ به ګیا لاسونه وهل ما به رسول سم ته ما ته پرېږده هغه ما ته پرېږده یو بل سره مزاح کوو نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وکړي ښځه خاوند به که دغه ټایم کې دوی د غړو یو بل ته ګوري څه حرج نشته هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي مینه محبت به ښه زیات شي په دې چې ودرو که نور مخکې به بیان کوو کله ټیم را کوي څو مسلې دي بیان کو کنه دې ته ډېر د ځوانان چې کوم دي اسې ځان غره کړه خو ته خوشاله او که یو ګنټه مې نور بیان وکړو دا بیان ډېر خوږ لګي او دا نورې مسلې که موږ چې ته لګي وګدي کو نو شیخ صاحب نن بیان کو خو ډېر وګد بیان وکړو موږ سرکار لزو موږ مزدوري لزو دای لزو او دې ته خوشاله نه شي او هغه غریبانان چې کوم دي کوم چې ودونه کړي دا اوس خپل زړه خوري نزله مو خوري تاسو د دوی مواده وکړئ درې مو کوي څلورم وکړئ الله تاسو له طاقت درکړي که عدل او انصاف کولی شي او طاقت ته به کړي د سبا نه بل واده وکړه او که نه طاقت ته سره نه نو موږ به سوال کوو الله ته او ته هم سوال کوو چې الله موږ له طاقت راکړي چې دویم درېیم څلورم واده وکړو او کوم چې ځوانان دي نو هغو ته موقع پرته ده ښه دا خبره موږ بار بار کوو چې د ښځې سره ګپ شپ لګول اخاندول هغې سره ټوغې کول دا یو ښه طریقه ده او په دې کې ځان سپک مه ګڼه لکه مثال اوس ته کمرې ته دننه راغلې او ښځه ناسته ده تا ورله په دې سترګو باندې لاسونه کېښوي یو قسمه مزاح یو قسمه ګپ شپ نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي ګوره کله چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما واده وکړو دا خویندې وې ډېرې او ورورې نه و او پلار یې په غزوه احد کې شهید شوی او د هغه سړي پلار هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې په خپله کړې نه ده بیا واده وکړو چې لکه زما د دې خویندو حفاظت ساتي نو د یو مشر ښځې سره یې واده وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته واده دې وکړو وایي پیغلې جنۍ سره دې وکړو که نه کونډې سره دې یا رسول الله د مشر ښځې سره وکړو رسول ورته فهلا بکره نوی جنۍ سره به دې واده کړه پیغلې جنۍ سره واده کړه ولې تلاعبها وتلاعبک تا سره به یې لوبې کولې او تا به ورسره
لوبې کوو ځکه ته ځوانه لکې اوس تا مشره ښځه راوستې نو سید ته خو ځوانې ته به لوبې وکړو هغه مشرې کوم ځای کې لوبې به ورځي په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی تضاحکها وتضاحکک ته به یې خندولې تا به خندوله که دا جنۍ کشره نو ګوره دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې چې ښځه خاوند یو بل خاندوي یو بل سره مزاح کوي زه دې ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم د کومو چې خاص کر د کومو د بریدونو چې وینې ساسي ته خو ته زه دا وایم والله که تاسو د ژوند مزه اخیستي په الله د قسم خورم که تاسو د ژوند مزه اخیستي تاسو خو یو روټیني کار کړی روټیني دې ته روټین وایي واده لازم دی واده یې وکړو بیا بچي پیدا کول لازم دي هغه یې وکړو خو کوم مقصد چې اصل و د دې واده نه هغو ته میلاو شو هغو ته میلاو نه شو ښځه خاوند یو بل ته چې ګوري ښځه چې خاوند ته ګوري قار وله ورځي او خاوند چې ښځې ته ګوري قار وله ورځي صرف دغه کوي چې د شپې سملي او کوروالی وکړي او بچي پیدا شي د دې څه مقصد شو ښځه خو هغه ښځې چې ته د ورځې کار کوې په مزدوري کې په مکتب کې ناستې دفتر کې ناستې یا مثال کې دیاړۍ له تللی څه کار کوې او په زړه کې دې یو سوچي څه چې کور ته به کله ځم چې کور ته به کله ځم خو چې کله ته به کور کې پروت یو دا سوچتي چې دې کور ته به کله وځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي نو دې خو څه پیدا نه شو د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېرو مذاق دې ورسره کوو خوشحاله دې ساتله نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به هلک راځي او یو دغه طریقه ده دا کومه چې عامه روانه ده نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوی د سره ما ځکه چې په دې باندې ځان یو بوج پروت دي چې دا خاوند په دې کور کې پروت خبرې هغه نه کوي ګپ شپ هغه نه لګوي نورې څه پیسې هغه نه کوي خو دغه پروت دی او دا ورله ډوډۍ وړي غریب او دا ورله کپړې وینځي او دا ورسره خدمت کوي او هغه دغه شان چې بد ګوري کړه مخ دې سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګي وي دې سره سړی لږ سپک کوي چا ویلي چې سپک کوي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره ګپ شپ لګولې دی مذاق به ورسره کوو هغو سره مینه محبت کوو رسول صلی الله علیه وسلم څومره دروند سړی دی د امت سردار دی د پیغمبرانو سردار بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او داسې کړه منزل وته نو په دې لارې کې څنګه چې منزل وته په دې لارې کې یو بیبي مخې لراله هغې ښکل کړه او منزل یې لړ کړو په دغه لږ ټیم کې رسول صلی خپله بیبي څه کړه هغې ښکل کړه د ماحول ته ستاسو خیال دی دا څومره ښکلی ماحول چې یو سړی د کور نه وځي او ښځې ته وایي ښځې زه راړمه او د الله په امان هغه ښکل کې وځي دا ښځه به څومره خوشحاله شي او بیا به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې یا الله دا هلک زر ته زره راولي لکه چې هلته د هغه اخلاق دومره ښکلي خو چې کله دی د کور نه وځي هغه خبر نه وي د کور د دروازې له مې یو درز ورکړي او لاړ ووت او بدماش دی او بس او بهر غریب چاته چرنګ نشي کولی په کور کې به دغه کمزوري باندې بدماشي کوي دغه د کمزوري میلاو شوي ده بس په هغې باندې بدماشي کوي او ته ناسته د الله نه ویرېږي او که خپل ژوند دا موقع ګورې دغه ته مې دا کم چې ودونه یې کړي دي هغو ته هم دا موقع وشتي خپل ژوند په یو ښه طریقه شروع کړئ او د ژوند نه مزې واخلئ په اخره کې زما یو خاص نصیحت وی هغه هلک ته چې واده کول غواړي یا هغه جنۍ ته چې هغې واده راروان دی یا واده کېږي به هر څوک چې زما دا بیان اوري هغه ته زما دا نصیحت دی چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنۍ پسې کمرې ته ورشي او د جنۍ نه غلطي وشي نو هغې ته په غټ نظر مه ګوره ولې لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کوې چې دا شپه به ګورې څنګه یې دغه شان د دې جنۍ په زړه کې هم دا سوچ پروت دی هغسې د اسمان نه راپېښېږي دویم نصیحت زموږ دا دی چې په ځان باندې یره بلکل به نه راولي د ځینې کسان چې کمرې ته وردنه کېږدي دروازې ورځي او بیا راځي او بیا د ورور سره مشوره کوي او د ملګرو سره دا به څه طریقې و هغو ته نه ورشه او شریعت چې درته څه ویلي په هغه طریقه عمل وکړه انشاءالله په دې کې هېڅ هم نشتي ستا ژوند چې دی هغه به ښه خوشحاله دا خبره درته مو کوم چې دا کوروالی هله انسان له خوند ورکوي چې کله د انسان مزاج هغې ته جوړ شوی چې کله د انسان مزاج صحیح هغې ته جوړ شوی اوس یو سړی دننه ورغی کمرې ته او دا درز 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 دا سینې څه کي درزي او د ښځې سینه هم څه کي درزي او په دغه ټیم کې دوی کوروالی شروع کړو دا کوروالی به دوی له خوند ورکړي
خون ولا نور بالکل پارا مطمئن خبر کینی گپ شپ ورګي وبوس کی خواږه سي وخوري دغه نه بچ گپ شپ د بچ به شروع کی دوی به د کورواله هم دا بوله خون ورکي او دغه نصیحت خو موږ ټول د کوچي د خزي خاون جون مزه علي چې کله دوی د کور نه لري نو کله چې ته موقع برابرېږي نه خپل خزي ځان سره بهر ته بوزا خو د کافرانو په طریقه نه او نه د کافرانو ملکونو ته طاقت تر الله درکړي بل ملک ته چکر ولګو که طاقت تر الله درکړي مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه د خزي ځان سره په چکر وباسه او ټول ته دا وایم کوم چې دلته نه استي مشران او کوم چې زما د بیان اوري کاغه پلار دی کاغه مور دی کاغه ورو دی کار سوچي په چا باندې ودا پابندي نه لګوي چې خزه به چکر لنه بوزي دا ژوند دی پرې چې خپل ژوند نه مزي واخلي تا خپل ژوند دي تیر کوو ځکه پرې چې مزي واخلي زموږ یو مرګره واغوي ما وې دا سره یو ورځ ډېر کلک کو ځکه چې مرګورو سره ملویدم یو راته چې پلانیزي تم چکر ولګو بری چې پلانیزي او زموږ په کور کې سم دي قانون نه پېښیو چې چا مجال سو چې خبره هو وکړه نیمه ورځ په دې ځای باندې کټه کې هو دا خبره می جوړ کړو مور ته خبر ور مخکې کړه تانه کې خبره وکړه چې زدا جنې په چکر باندې بوزم زموږ مرګ ډېر سخت مزاحي انسان وي ما غوښتل چې په خطر کې مو ته وي چې زدا خزک بوزم غریب تنګ شي وي صاحب عزت وي هغه ماته چې بوزي صحیح ده بوزي بچي بوزي زړه سخت خوشاله شو چې لکه دې معنی دې زری اجازه ترکو وي چې وته مو دې ټینګ کړی بیا وایو وي ما چې زموږ چې د ګاډه ما وګورم چې پروګرام جوړ وي ما ته وي چې د الکان وسره بوزو د خويندې وسره بوزو وي ما ته چې چیرته نه زم چکر نه توبه په دې کور کې زودي سره ناشته چې تر اصله بهر مولېږي زه خو د خزه دې لپاره بار ته واسم چې موږ له خپل وخت تیر کو ته ما د زړه خبرو کې زدي ته د زړه خبرو وکم یو ځکه چې ته روټي وخورو یو ځکه چې ته چکر ولګو لکه هواره باندې خولي ولګي لکه رومانسي غونډه کې موسم جوړ شي هغه درته وي دغه سره بوزوي الکانو بوزو چې کې بوزو دا کار بیا ځان سره بوزي دیو پورا پلین کوچ راولې نه چې در بوزي بیا به مې چې چرته وي هغه ورشو دورې به مې سره وینا کړی نه نو اوس هغه په دغه سوچ کې چې کړه به دا بوډۍ سکی چې کله به مې دومره تنګ شوی دی دې چې ګور ډیر خلک ته ګور ډیر وای نه چې بزره کې ته خبره پرته چې کړه به دا بوډۍ مړي چې د خپل ژوند نه مزي واخله نو کله کله دې شي چې بوډۍ الله دې مروږي جنور کې چې د غریب کې دنیا نه چوټي شي لاړ شي خدای راوړه دغه ژوند نه مزي ونه کړی زما ټول ته نصیحت ته مشران ته چې الله نه ویریږي خپل کشران به نه منع کوي او کشران ته مې د نصیحت ته چې کله د تم موقع ملایويږي د شریک په حدود کې دنه د هر چا د حقوق او خیال وساتي دا خزه ځان سره روانه کا چکر ورکا سمو چې طاقت وی ګرځو ساو سره ذات کا خپل د زړه خبرو ته دا به د زړه خبرو کی او زړه ته به خبر قسم خورم چې ستاسو ژوند چې وسومره مزي کنه دا مزه به تاسو ته ویږي کې نه راستي